وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د سیرت د رسول صلی الله علیه وسلم بعض واقعات بیانېدو د عبرت او د فائدې دپاره. یو واقعه چې کله هم د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانېږي نو هغه واقعه پکې بلکې هغه واقعه په ابتدا کې او په اولني سر کې بیانېږي. هغه حادثه هغه واقعه چې د هغې په اړه په قرآن کریم کې یو مکمل صورت الله را لېږلی دی. مکمل صورت د یوې واقعې په باره کې الله په قرآن کریم کې را لېږلی دی په 13مه سپاره کې چې هغې ته سورة الفیل ویلی کېږي. سورة الفیل، الفیل دا په عربۍ کې هاتي ته ویلی کېږي. هغه مشهور ځناور د دې هاتي یا د هاتیانو والا څه قصه وه چې الله رب العزت پوره مکمل صورت را لېږلی دی په دې نوم باندې. دا واقعه سرسري خو موږ ټولو ته داسې معلومه ده چې دا یو کس و او هغه په کعبه باندې چې دا یو کس و او هغه په کعبه باندې د حملې اراده کړې وه او راغلی و حمله یې کړې وه او الله رب العزت سره د لښکر هغه تباه و برباد کړی. دا موږ ته دومره سرسري معلومه ده، د هغې نه زیاته نه. نن به انشاءالله کوشش کوو په دې مختصر وخت کې چې دغه واقعه دغه حادثه پوره واورو او په دې کې زموږ دپاره څه دي، د سوچ او د فکر خبره زموږ دپاره پکې څه دي، څه عبرت دی، څه فایده ده. حادثه د هاتیانو والا دې ته حادث الفیل ویلی کېږي. دا یو لویه حادثه ده په تاریخ کې، خصوصا د عربو په تاریخ کې داسې حادثه چېرته نه وه راپېښه شوې او نه راپېښه شوې ده. په دغه کال یعنې دا حادثه چې کله راپېښه شوه تقریبا 2 میاشتې بعد رسول صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی. په دغه کال کې یعنې کله چې دا واقعه راپېښه شوه رسول صلی الله علیه وسلم لا دنیا کې نه و. د دې واقعې راپېښېدل او رامنځته کېدل دلیل په دې خبره باندې چې څه لوی څه کېدو واله دي او هغه لوی څه کېدو واله دا و چې الله رب العزت اخرنی پیغمبر او رسول دې مخلوق ته رالیږو، انسانانو ته او پیریانو ته. او دا واقعیت دلیل په دې باندې چې الله رب العزت د عربو دپاره او د عجمو دپاره د خیر او د ښېګړې اراده کړې ده. دلته چې دومره لویه واقعه ما تاسو ته ووایو چې نه په تاریخ کې داسې راپېښه شوې ده او نه به راپېښه شي. او دغه شان دا واقعه الله رب العزت په تقدیر کې لیکلي چې دا به راپېښېږي د دې دپاره چې د خلکو ته پته ولګي چې د کعبې یو مقام دی، یو شان دی. دا داسې عام کورونه نه دي د مخلوق د کورونو په شان. دا کور د الله دی او دا ځای د عبادت دی. ځایونه د عبادت د دې به قدر کېږي، د دې به احترام کېږي. لکه څنګه چې الله رب العزت په قرآن کې وایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. څوک چې د الله د دین د نښو عزت کوي او قدر کوي نو دا د زړه تقوا ده. نو د دین په نښو کې د الله د دین په نښو کې یوه لویه نښه هغه د عبادت د ځایونه دي، د جوماتونه دي، د کعبه ده. د دې قدر کول، د دې عزت کول، د دې احترام کول دا په اصل کې د الله تعظیم کول دي، د الله قدر کول. یعنې موږ د جومات عزت کوو، احترام کوو، د دې بلاکونو د لاسه نه، د دې لیټونو پنکو د قالینونو د لاسه نه. دا که چېرته یو داسې ځای کې په دشته کې جومات جوړ شوی چې هغسې تموي که نه
مونږ بیا هم قدر او احترام کوو په دې چې دلته د الله بندګي کیږي نو دا په اصل کې تعظیم د الله دی دا د دیوال او د خښتې او د علاقې سره تعلق نه ساتي یعنی دا کعبه چې ورته وګورې محض څلور ګوټې او کوټه ده نور پکې څه دي خو دیوالونه ختلي دي څلور طرفونو ته او څلور ګوټې کوټه ده وجه د دې دا چې موږ دومره تعظیم کوو او عزت یې کوو احترام یې کوو ځکه چې دې تعلق د الله سره دی نو فایده دا راووته اولنۍ چې هر هغه مخلوق چې د هغې تعلق د الله سره یا د هغه تعلق د الله سره هغه به موږ ته هم قدرمني اوس وګوره کاڼې قدرمن شو په دې ځکه چې تعلق یې د الله سره دی نو دغه شان انسان عزتمن کیږي او قدرمن شي چې کله د تعلق د الله سره اوس دا عام مسلمانانو ته وګوره عام انسانانو ته اول وګوره په دې ټولو انسانانو کې زمونږ ډېر محبت هغه د مسلمانانو سره دی ولې ځکه چې مسلمانان الله ته ډېر نږدې دي او هغوی په الله ایمان بیا په ټولو مسلمانانو سره هم زمونږ یو شان محبت نه دی نه د ټولو یو شان قدر کوو بیا په دې مسلمانانو کې چې څومره یو سړی دینداره دی څومره یو سړی پرهیزګاره دی دومره هغه موږ ته ګران دی وجه څه ده هغه د الله سره محبت اصل کې د الله سره محبت هغه قصه داسې وه د هتیانو والا یا د فیل والو او زه به کوشش کوم چې مختصر یې کو واضح یې کو یو کس په یمن کې د هغه نوم و ابرهه او دته به ویل کېدو ابرهة الاشرم د هغې وجه اشرم به ورته په دې چې ده په یو جنګ کې دا پوزه لګېدلې وه نو د هغې د لاسه دته به اشرم ویلی کېدو دی نیمګړی و په دې لحاظ سره دا ابرهه د نجاشي باچا نجاشي چې حبشه کې و د هغه باچا عامل یا د هغه ګورنر و په دې یمن باندې معنی چې یمن باندې باچایي د هغه وه خو دی به مقرر کړی دی په یمن باندې مشر او د نجاشي باچا او د حبشه کې چې په هغه ورځو کوم مذهب چلېدو هغه واضح دی چې هغه د هغه عیسایانو نصاراو او دا نجاشي دیم عیسایي و د یوه ګیرجه جوړه کړې وه په یمن کې خو دومره لویه ګیرجه یې جوړه کړې وه چې لم یرا مثلها فی زمانها بشیء من الارض د ځمکې په دې مخ باندې د دې په شان آبادي او د عبادت ځای چا نه و جوړ کړی او نوم یې ولی ایښودی القلیس القلیس ولی نوم یې ایښودی د ګیرجې له او ابرهه لوی ظلم کړی په یمن والو باندې کله چې دا کنیسه او دا ګیرجه جوړوله وی دې دپاره قیمتي رخام او کاڼي په دې یمن والو باندې به راویستو د دې غرونو نه او دلته به راوړو او بیا په دې کاڼو کې دننه چې کومې نقشې جوړې کړې وې هغې د سرو زرو نه جوړې کړې وې او دغه کاڼي بعض کاڼي وله د هغه قصر نه او بنګلې نه راوړو چې هغه د بلقیس وه هغه سلیمان علیه السلام چې ښایسته بنګله جوړه کړې وه بلقیس ورته راغلې د هغه ځینې وله راوړي او ځای په ځای پکې په سرو زرو په سپینو زرو د صلیب د نښې جوړې کړې او دومره دنګه کړې وه که نه د آبادي چې د دې نه به د یمن مشهور ښار عدن هغه به ته ښکارېدو او دا فیصله یې کړې وه چې نور راوخیږي که نه د ورځې او یو کس خپل کار نه پوره کړی کم کار چې هغه ته حواله شوی نو د هغه نه به یې لاسونه پرې کوی دومره ظلم ده د یمن والا سره کړی او دا ګیرجې پې جوړه کړې وه بیا د نجاشي ته خط ولیکو نجاشي چې هغه حبشه باندې باچا او مشر خط یې ورته ولیکو او په خط کې ورته دا لیکلي چې انی قد بنیت لك ایها الملک کنیسة لم یبن مثلها لملک کان قبلک ما باچا صاحب وایي ما داسې ګیرجه جوړه کړې ده ستاسو دپاره چې داسې ګیرجه چېرته د یو باچا دپاره د دې نه مخکې نه ده جوړه شوې دا ما صرف ستاسو دپاره جوړه کړې یعنې هغه یې په راضي کوه هغه یې په خوشحاله
او زما دا اراده دا دا به کې لیکلي ولست بمنتهٍ حتى اصرف اليها حج العرب زما دا اراده ده چې زه به د دې کعبې ته چې دا خلک حج له روان دي او طوافونه له چې دا دې طرف ته را روان شي او دا کعبه ختمه شي او د خلکو نه هېره شي ځکه چې د دې کعبې د لاسه الله رب العزت د عربو له ډېر عزت ورکړی و هلته کعبه وه په دغه علاقه کې نو چې څوک هم دې علاقې ته راتلو طواف له حج له نو هغوی به ډېر عزت کوو د دې کعبې د لاسه د دې علاقې والو او د دې د لاسه د دې عربو سره حسد و د دې قریشو سره د دې کعبې سره چې ولې دا دومره لوی ځای دلته دی نو زه به ځان له یو ځای جوړ کړم دا خط چې کله د نجاشي ته ولېږو نو ورو ورو دا خبر وچلېد دا خبر مشهورېدو خلکو به ورسې کې به ناستو ځان له دوه درې نو بس کیسه به یې شروع کړې او ابرهه نجاشي ته خط لېږلی دی او خط کې ورته دا لیکلي دي چې داسې ځای مې جوړ کړی دی چې داسې چا نه دی جوړ کړی او زما اراده دا دی چې دا حج او طوافونه او عمرې هم دې طرف ته راشي دا خبره د کینانه قبیلې یو خاندان هغه دا واورېده نو دا خبره په ډېره بده ولګېده او موږ که تاسو ته یاد وي نو د تېر شوي هفته کې ما د ابوطالب د مرګ واقعه بیانوله او د هغې نه مخکې د ثمامه چې قیدي شوی نو ما دا خبره په دغه منځ کې بیانه کړې وه چې عربو د جاهلیت په زمانه کې هم د کعبې سره ډېر محبت ډېر قدر به یې کوو د دې کعبې ځکه دی منلی ده د الله کور دی سره د دې هغوی به شرک کوو او د کعبې نه ګیر چاپېره 360 بوتان هم ایښودي وو د هغوی به کوم عبادت کوو خو نور د دې کعبې ډېر تعظیم و د هغوی په زړه کې ډېره خرچه به یې پرې کوله د دې به حفاظت کوو د دې حاجیانو د دې زیارت کوونکو د اوبو خدمت د خوراک خدمت د دوی د امن او امان مسله دا ټول دوی په لاس کې و دی لوی عزت ګڼو په دې د دوی د خاندانونو د یو بل سره جګړې وي یو به وي چې دا خدمت زمونږ په نصیب دی او بل وي چې دا زمونږ په نصیب شوی په دې به د یو بل سره جګړې وي دا هغه وخت نه دا د دوی یو د عربو دا یو کوشش و چې الله موږ ته د دې خپل کور خدمت را نصیب کړي دا په دوی کې یو کس دا خبره واورېده چې هره نجاشي داسې اراده ده مطلب د کعبې په مقابله کې د دا ګرځه جوړه کړې ده دا چې واضح شو نو دې نور څه خو یې نشو کولی د ابرهه سره مقابله څوک کولی شي او هغه دغه وخت زورور مشر و زورور سړی و لوی طاقت ول الله ورکړی هغه به موږ ذکر کړو انشاءالله په دې قصه کې نو دی وی چې نور څه نشم کولی زما چې کوم وس دی هغه به وکړم نو دی یو شپه ووتو ولاړ سفر یې وکړو یمن ته کله هلته ورننوتو که نه نو بیا انتظار کوم چې شپه راشي او زه بیا د ګیرجې ته ورننوتم د ګیرجې ته ورننوتم نو داسې ګنې د ځان سره راغسته و نجاست یې راغسته و او هغه د دې په دې دیوالونو میوالونو باندې ورویشتو څه مردار هم د ځان سره راوړی و هغه یې پکې وګوزار کړه یعنې دی ورته دا د هغه وس او دی ورته وښوه چې کېدی نه شي چې دا کم آبادي تا جوړه کړې ده د الله د کور په مقابله کې شي دې کې زموږ ټولو دپاره ګوره دا فایده او عبرت دی چې هغوی د جاهلیت په زمانه کې په کفر او شرک کې اخته دي خو بیا هم د الله د کور دومره قدر کوو دومره غیرت پکې و چې دا غیرت ګوره نن سبا په بعضو کې نشته نو په بعضو کې یو سړی به وي چې ته چا ته اشاره کوې لکه باقاعده طوافونه کېږي د قبرونو نه د دربارونو او درګاهونو نه او د دې سیند طرف ته خو ښه باقاعده حج کېږي تاسو کېدای شئ ویډیو لیدلي مي ښه طواف کوي صفا مروه پکې کوي وایي دا جي د غریبانو حج دلته دی چې څوک لکه مکې ته نشي راتلی حج له نو هغه حج دلته کوي اوس تاسو ووایئ چې دې خلکو کې غیرت ډېر دی د الله د کور دپاره که نه هغه د جاهلیت د زمانې په مشرکانو کې غیرت ډېر و په هغو کې غیرت ډېر خفه شو په دې باندې چې څنګه د الله د کور په مقابله کې آبادي جوړېږي دا څه خبره شو نو ځکه یو خبره یاده کوي د فایدې دپاره
زمونږ د زمانې چې کوم مشرکان دي که نه شرکي عقیدې د الله سره مخلوق شریک کړی د دوی نه د رسول صلی الله علیه وسلم د راتګ نه مخکې چې کوم مشرکان وو د مکې هغه ترې غوره وو هغه غوره ولې یو خو هغوی د هغوی په زړونو کې د کعبې دپاره غیرت هغه دوی نه زیات دی دویمه هغوی به په راحته کې د خپلو بوتانو او باباګانو ته او قبرونو ته چیرې والي په سخته کې به صرف یو الله یادو دا قرآن کې ځای په ځای دا خبره زمونږ د زمانې ده په سخته کې وله ښه زور ورکړي په راحته کې خوی کوي په سخته کې وله سم زور ورکړي بله خبره د هغوی په زمانه کې هغوی چې د الله سره دا څوک شریک کړي وو که نه یا خو به کاڼی و ونه به وه بوت به نو هغه خو مخلوق داسې نه دی چې سا پکې ده نو څه ګناه خو یې نه ده کړې ونه څه ګناه کوي یا کاڼي څه ګناه کړې نه زمونږ د دې زمانې مشرکان بعضو پکې د الله سره هغه خلک برخداران ګرځولي دي چې دوی به خپله د هغوی قصې کوي ده به مونځ نه کول ده به دا نه کول ده به دغه نه کول نو دغه بېدینه انسان یې راغستی دی د الله سره خو شرک کول ناروا دي ته سره پیغمبر هم نشي برخدار جوړولی نو بیا پاتې لا دا چې په مخلوقاتو کې یو نافرمانه مخلوق ترې راوچت کړی دی او هغه دې د الله سره برخدار ګرځول داسې د هغوی غوره شو الغرض ابرهه ته چې کله دا قصه ورسېده چې یاره داسې یو کس راغلی دی د حجاز د ځمکې نه د حجاز ځمکه دغه د مکه مدینه طایف د خواوشه هغه ځینې یو کس راغلی او دا چلې کړی نو قسم یې وخوړو اول د دې داسې اراده نه و چې کعبه به ورانو خو د دې د لاسه دی غوسه شو او قسم یې وخوړو چې زه به دغه کور چې دا خلک یې دومره عزت او احترام کوي دا به زه ورانو یو لوی لښکر یې تیار کړو او دلیل په دې باندې چې لوی لښکر و ده پکې ځان سره 14 اتیان هم را روان کړو 14 اتیان ځکه دې ته واقعه د اصحاب الفیل فیل اتیانو ته وایي 14 په هغه زمانه کې هاتي په جنګ کې راوسته دا داسې دي لکه نن سبا جنګونو کې چې اټم بم استعمالیږي میزایل استعمالیږي یاره پلانې ملک ډېر زورور دی ځکه دا اټمي طاقت دی هغه زورور دی ځکه چې هغه اټمي طاقت په هغه وخت کې لوی لښکر دا دی او طاقتور لښکر هغه دی چې هغه په هتیانو باندې سواره راشي هتي څومره لوی زناور دی څنګ ته دی منکې څنګ د سره مقابله کې او په دې ټولو کې چې بیا کوم غټ هاتي و او لوی فیل و او د هغه نوم یې ایښود او محمود دا یې د ځان دپاره غوره کړو چې زه به په ده باندې سورلي کوم عربو ته دا خبر راورسېدو چې یاره یمن کې ابرهه لوی لښکر تیار کړی دی او اراده ده چې په کعبه باندې حمله وکړي دا لوی سخت خبر په هغوی باندې راغی او مشورې هغوی شروع کړي چې یاره موږ له څه نه څه پکار دي څه نه څه کول پکار دي چې د ابرهه منع کړو ځکه چې موږ دومره هم نشو کولی چې د الله د کور دفاع وکړو اولنی کوشش چې چا کړی دی د ابرهه د بندولو هغه د یمن بعض مشران چې کوم عزتمن خلک وو او باچایي ورسره هم وه مشرتیا ورسره وه هغوی ته ویلی کېږي ذو نفر دا ذو نفر یو کس و د ډېر عزتمن و مشر سړی و د خپل قوم را جمع کو او بیا بعض نور قومونو ته هم داسې کسان ولېږل چې ګوره راشئ دا سړی ځي د الله په کور باندې حمله کوي نو موږ له خو څه نه څه کول پکار دي که څه کوشش پکار دی څه مقابله پکار نو د سره د قوم اتفاق وکړو د دې ذو نفر سره او بعض نور واړه واړه خاندانونه هغه ورسره هم جمع شو دوی اتفاق وکړي چې دوی مقابله وکړه د ابرهه مخې له ورلو څنګه چې د ابرهه مخې له ورلو نو په لږ ساعت کې دوی ته شکست میلاو شو دوی لوی لښکر سره مقابله د لږو خلکو هغه هم کمزوري دا د دوی د وس کار نه و ټول لښکر ته شکست میلاو شو او دا ذو نفر چې کوم د دوی مشر و دی پکې قیدي کړی شو د ابرهه اراده دا و چې دی مړ کې قتل یې کړي ځکه چې دی مشر نو ده ورته وویې د ذو نفر وی باچا صاحب لا تقتلني ما مه وژنه
کیدی شي زما ستا سره پاتې کېده په دې کې ستا خیر نو ما پرېږده ځان سره هغه دې خبره کې سوچ وکړو هوښیار سړی و چې او کیدی شي دې کې ماته څه خیر میلاو شي چې مشر سړی دی نو پرېښودو مړې نه کړو خو د ځان سره یې قیدي کو ویې تړو او ابرهه مخې ته روان شو خپل سفر باندې او په دې اراده چې زه به کعبه ختموم دې یو ځمکې ته ورسېدو چې هغې ته ویل کېږي د خثعم قبیلې ځمکه وه چې کله د هغه ځمکې ته ورسېدو نو د ده مخې له یو کس راغی چې د هغه نوم نفیل بن حبیب الخثعمي د دغه قبیلې و چې کومه په دغه علاقه او ځمکه باندې آباد و د ځان سره دوه قبیلې د خپلې قبیلې دوه خاندانونه لوی لوی راوستو او بعض د عربو قبایلو څه کسان یې ځان سره راوستو او مقابلې ته راووتو یعنې دا دویم ټولګی دی لښکر دی چې د ابراهیم مخې له راځي نفیل سره د خپلو قومونو او سره د بعضو نورو قومونو بارایي د عربو دې مخامخ شو ابرهه ته او څه لږ ډېر جنګ یې وکړو خو ده ته شکست میلاو شو او ابرهه سره مقابله کول او د هغه د لښکر سره مقابله کول دا د وس خبره نه وه دا نفیل دا قیدي کړی شو دله راوستی شو ابرهه له هغه اراده وکړه چې دی مړ کړي نو دی نفیل ورته ویې ما مه وژنه څنګه چې ورته 2 نفر ویلو نو هغه ورته ولې دې نه وژنم وی فإني دلیلک بأرض العرب د عربو دا ځمکه تا ته نه ده معلومه تا ته لارې ګودرې خو نه دي معلومه ما ځان سره پرېږده زه به تا لارې ګودرې کړم ووژنې مې مه او دغه زما د قبیلې 2 غټ خاندانونه دي شهران او ناهس دوی به ستا خبره اوري او ستا خدمت به کوي وایي صحیح او ځان سره دی روان کو تړلی او ځان سره به دې لښکر کې روان کو چې دی به دوی ته لاره ښیي دغه سفر د روانو دا سفر د یمن نه تر دې چې دی ورسېدو طایف ته چې دی کله ورسېدو نو یو کس د ده مخې ته راووتو مسعود ابن معتب الثقفي او د ثقیف قبیلې چې کوم مشران و هغه ورسره هم راووتو خو دوی جنګ له نه و راوتي دوی د اول نه دا قصه اورېدلې وه چې ابرهه را روان دی او داسې خلک یې مخې له ورغلي دي خو مقابله یې نه ده کړې دوی موږ څه مقابله وکړو نو دی له مخې ته راووتو سره د خپل قوم او ورته ویې باچا صاحب انما نحن عبیدک موږ ټول ستا غلامان او ستا بندګان یو ستا خبره اورو چې ته راته څه وې موږ یې منو او ته چې د کوم کار دپاره روان یې په هغې کې موږ ستا سره خلاف نه کوو بس چې ته ور روان یې ورځه زمون کور چې کم دی چې کم باندې مونږ خفه کېږو هغه خو دغه اللات بوت دی دا په طایف کې یو لوی بوت او قرآن کې هم الله ربالعزت د هغې تذکره کړې ده زمونږ دغه بوت دی مونږ دې ته پراته یو مونږ په دې خفه کېږو چې څوک دا ورانوي نو هغو ستا خپل کار دی که ته کعبه ورانوي او که نه ورانوي مونږ به داسې کار وکړو چې ستا فلحال خدمت به دا وکړو چې تا سره به څه کسان ولیږو هغوی به راته لاره د مکې او د کعبې دا به راته برابر کړي او صحیح د تاسو څه نه یم او دوی مخکې روان شو کم کس یې ورسره ولیږو دا په سیرت کې مونږ کم چې تفصیلي سیرت بیان کړی دی هغې کې مونږ د دې تذکره کړې ده دوی ورسره یو کس ولیږو ابو رغال د ده قصه ډېره مشهوره قصه ده خو چې د که موقع میلاو شو انشاءالله نو د ده قصه به تاسو تفصیلي بیا ذکر کړم دا ابو رغال دی کسانو د ده سره ولیږو چې ته به ابرهه ته لاره ښې او مکې ته به رسې هغوی صحیح روانو دوی یو علاقې ته ورسېدو چې هغې ته ویل کېږي المغمس دا د طایف نه چې کله مکې ته ځي که نه نو دا په دې منځ کې دا علاقه راځي او مکې ته نږدې ده طایف نه لرې ده مکې ته نږدې هلته ابرهه خپلو ملګرو ته ویې مشوره کوو هغه ورته وایي جي موږ تابعدار یو وایي داسې کار وکئ چې د دې نه مخکې چې موږ په کعبه باندې حمله وکړو تاسو څه ټولګی لاړ شئ او د دې خلکو سره چې څومره څاروي او مال دی هڅې ټول راولئ
نو یو کس یې ولېږو د حبشې و د هغه نوم الاسود ابن مقصود او د هغه سره یې لښکر ولېږو هغه مکې ته ورسېدو نو د قریشو سره چې څومره اوښان وو څومره څاروي وو څومره مالونه هغه ټول یې تېرول وګوره دا ټوله واقعات دلالت کوي په دې باندې څومره قصې چې موږ دې ځای پورې واورېده چې ګوره د ده سره داسې طاقت دی چې په مخلوق کې د مخې ته څوک نشي راتلی د څومره اوږد سفر کړی د یمن نه کوم ځای ته د یمن نه طایف ته دی راورسېدو یا مکې ته راورسېدو خو د ده سره څوک مقابله دا نشي کولی دې زړورتیا ته وګوره چې د قریشو سره چې څومره مالونه دي هغه یې ټول واغستو دا کوم اوښان چې ده راوستو د حبشې د کس چې لېږلی و ابرهه په هغې کې 200 اوښان د عبدالمطلب عبدالمطلب ابن هاشم د رسول صلی الله علیه وسلم نکاح د عبدالله پلار او دی په دغه ورځو کې د قریشو سردارو عبدالمطلب د رسول صلی الله علیه وسلم د نکاح په دغه ورځو کې د قریشو سردارو په قریشو کې مشر هم دقه و نو دوی مشوره وکړه قریش کېناستو غټ خاندانو کنانه حذیل دا په دې علاقه کې غټ غټ خاندانونه قومونه غټ غټ قومونه دا ټول لا جمع شو او دوی مشوره وکړه په دې باندې چې ګوره موږ د دې سړي مخه نشو نیولی که موږ ټول هم را جمع شو که نه ده سره موږ مقابله نشي کېدی خو بس دی به پرېږدو د ده کار به پرېږدو چې دی څه کوي ودې کوي ابرهه یو کس راولېږو چې د هغه نوم حناطه ورته یې وي مکې ته لاړ شه او تپوس وکړه چې د دې مکه کې د ټولو نه عزتمن کس څوک دی چې کله یې درته وښو چې دا د ټولو نه عزتمن دی نو زما له طرف نه به هغه ته دا ووایي چې باچا ستاسو جنګ له نه دی راغلی باچا نه مراد ابرهه دی چې انی لم آتی لحربکم زه ګوره ستاسو دپاره نه یم راغلی تاسو سره جنګ کو انما جئت لهدم هذا البيت زه راغلی یم د دې کور د ورانولو لپاره فقط فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائكم که تاسو زما مخې له نه راځئ نو زما هم ستاسو د وینو سره څه کار نشته نو تاسو ته څه وایم خو که نه څوک مخې له راځي نو بیا به دی خپله ذمه واري حناطه راغی مکې ته دا کس چې ده راولېږو او خلکو ته عبدالمطلب وښو وایي په نن سبا وخت کې په مکه کې د ټولو نه عزتمن سړی په قریشو کې دی او هغه عبدالمطلب دی هغه ورته ټوله خبره وکړه عبدالمطلب ورته وایي والله ما نريد حربه زموږ دی په الله قسم موږ هم د ابرهه سره د جنګ څه اراده نشتي وما لنا بذلك من طاقه خو زموږ سره داسې طاقت هم نشتي چې موږ د هغه سره جنګ وکړو جنګ په طاقت کېږي په زور کېږي په اسلحه کېږي زموږ سره چې کوم اسلحه ده کم زور دی کم طاقت دی هغه د ابرهه په مقابله کې څوک دی خو دی ورته ووایي هذا بیت الله الحرام دا د الله کور دی عزتمن کور دی وبیت خلیله ابراهیم علیه السلام او دا د الله د دوست د ابراهیم علیه السلام هغه کور دی چې هغه جوړ کړی دی نو که هغه یې منع کوي هغه به یې منع کوي او که هغه پرېښودو یو دی پوه شو الله پوه شي موږ سره خو څه طاقت نشته چې موږ دی منع کړو دا بیا دلیل دی په دې باندې چې څومره لوی طاقت د ابرهه سره و حناطه ورته وی ته ما سره لاړ شه پخپله به ابرهه ته دا قصه ته وکړي عبدالمطلب ورسره لاړ او بعض زامن ورسره وو د رسول وسلم بعض ترونه دا ورسره هم لاړ نو کله چې دی د ډېر هوښیار سړی و مشر سړی کله چې دی ورسېدو د دغه د لښکر خواته د ابرهه نو تپوس یې وکړو د ذو نفر په باره کې هغه اولنی کس چې مقابلې له راوته او د هغه تپوس یې په دې وکړو چې هغه د ده ملګری و د دوی د یو بل سره ملګرتیا پاتې شوې وه او د قریش خو تاسو ته پته دی چې د دوی د تجارت 2 غټې سفرې نو په ګرمۍ کې به دوی شام ته تلو او په ژمي کې
یمن ته تلو او د دوی نفر خو په یمن کې و د یمن په مشرانو کې و د هغه سره دوا سلام هغې پیژندو د مخکې نو د هغه تپوس یې وکړو چې د هغه کیسه چې تاسو سره قیدي شوی یا څنګه څه هغه ورته یو لښکر کې دی او په محبس کې پروت دی یعنې جیل دی قید دی نو ورته یو کس ته ما به ورسره میلاو نه کړي زما مخکې دې نه چې د ابرهه سره زه میلاو شم زه دې کس سره میلاوېده غواړم چا بوتو د هغه سره یې میلاو کړو نو هغه ناست شو دغه شان هغوی ځان سره قیدي راوستی دی خو داسې جیل مطلب دا نه دی چې داسې جیل لکه زموږ دا جیل چې دی خو د هغوی سره قید دی دی ورسره کېناستو میلاو شو ورسره ورته ویې یا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا کومه سخته چې په موږ راله څه لاره درته نه ده معلومه چې د دې نه وځو نو هغه ورته ویې هغه سړی به تا ته څه لار وښایي چې هغه په خپله قیدي دی د یو داسې باچا په قید کې چې په دې انتظار باندې شپې او ورځې تېروي چې کله به یې وجني او کله به یې ختموي ما سره څه دي که زه آزاد وی خپل ځي کې وی خپل علاقه کې وی خپل قوم کې وی سلب جب به مې کړی وی سلار به مې راویستی وی خو ما سره خو ځان له یو کس یم او قیدي یم یو خبره زما ذهن کې شتي هغه ورته یې څه وی د دې ابرهه سره چې کوم اتي دی او د دې اتي چلوونکی د هغه هلک نوم دی اونیس او هغه زما ملګری دی نو زه به په څه طریقه دې اونیس ته ستا پیغام ولیږم او ستا په باره کې به ورته ووایم چې دا ډېر اوچت سړی دی د به ډېر قدر کوئ د ده به عزت کوئ نو زه به ورته دا ووایم چې تا د ابرهه سره میلاو وکړي او د ابرهه په مخ کې ستا سفارش وکړي دقه کولی شم نور زیات څه نشم کولی د ابرهه چې کوم خاص حتی دی محمود د هغې چلوونکی اونیس نومې دی زه به هغه ته ستا په باره کې خبره وکړم او هغه به په څه طریقه دا خبره ابرهه ته ورسوي چې ستا عزت وکړي ستا اکرام وکړي او ستا مخ ملاحظه وکړي هغه ورته دا هم ګټه خبره ده نو ذو نفر دغه اونیس پسې یو کس په څه طریقه ولیږو ورته ووایي چې ان عبدالمطلب سید قریش عبدالمطلب ګوره د قریش سردار دی او دا هغه سړی دی چې دی په سخته کې د خلکو سره ولاړي او په خلکو خوراکونه کوي تر دې چې څاروي ځناور په غرونو کې په هغوی باندې هم دی خوراکونه کوي په هغوی باندې هم احسانات دي نو دا ډېر ښه سړی دی او باچا چې دی ابرهه د ده اوښانې هم راغوښتي دي او د هغه سره دي نو ته په څه طریقه د ابرهه ته دا خبره ورسوه چې له ده سره ګزاره وکړي د دې نه بله فایده دا راووته د جاهلیت په زمانه کې هم قدرمن سړی به هغه و چې هغه به د نورو په کار راته لکه دې ځای کې د عبدالمطلب صفت چې کوم کوي په دې کوي چې دا هغه سړی دی چې د خلکو سره په سختو کې ولاړ دی او موږ بار بار دا خبره کوو که ته غواړې چې الله تعالی عزت درکړي د دنیا او د آخرت نو د الله د مخلوق به په کار راځي که ته دا وایې چې زه به ځان له پیسې وګټم او زه به ځان له جایدادونه وګټم او زه به عزتمند شم نه دغه ستا جایداد دی ستا پیسې دي زه پیسې کوم او زما هغه باندې ته څه کوې خو که ته د یو چا په نظر کې قدرمن کېږي که نه معاشرې په نظر کې د کلي د علاقې په نظر کې نو هغه هله چې کله ته په خپله قدرمنې او د خلکو سره په سختو کې د خلکو سره په غم ښادۍ کې ولاړې د خلکو نه بوجونه اوچتې د خلکو نه غمونه کمې هله به ته بیا عزتمنې که ته فقیر ملنګ ومې خو ته به عزتمنې بیا خلک دې ته نه ګوري چې تا سره مال لږ دی یا رنګ دی تور دی یا د نسب نه کمزوری نه بیا خلک دې ته نه ګوري نو جاهلیت په زمانه کې هم عزتمن سړی به دغه او په اسلام کې هم عزتمن سړی دغه الغرض اونیس دا خبره په څه طریقه ابرهه ته ورسول چې زه د ده سفارش کوم نو هغوی ما پسې راولې او ټین وله ورکړو
سپارش یې ومنو او ټیم یې وله ورکړو. چې کله دی ورننوتو د عبدالمطلب په ابرهه پسې یا د هغه مجلس ته، نو عبدالمطلب ډېر ښایسته سړی و، ډېر ښایسته او ډېر عزتمن او ډېر قدرمن. او د عزتمن او د قدرمن سړي د مخ نه پته لګي، د هغه یو هیبت یو وقار. وګوره مجلس کې سړی ناستي، یو کس راننوتو بیا بل راننوتو، دواړو د راننوته د مجلس ته یو شان نه. او ځکه عزت او ذلت خو د الله په لاس کې دی، اسباب هغې له لټول هغه زما او ستا کار دی. نو په دې لحاظ سره کله خلک وایي یاره ویله عزت د سړي په خپل لاس کې دی، مطلب دا نه دی چې عزت مکمل د ده په لاس کې، د اسباب د ده په لاس کې دي، دی لټولی شي، کوشش کولی شي. او ته د انډیوالانو سره اوسېږي په دیره کې یا د ملګرو سره یا په کلي کې خپلوانو منځ کې، ستا مقام به څنګه وي دا د الله نه بعد ستا په لاس کې ده. لکه اوس ته دلته موږ مثال د مسافرو ورکړو، ځکه چې دلته اکثر مسافر بیان اوري او ناست دي. ته مثال کې دیره کې اوسېږي انډیوالانو سره او د هر یو سره لګیا او ډرکه خندا او سپکې سپورې خبرې او لکه د بعضو ګپ شپ له بیا د لاسې یو بل اوچتۍ لګوي او داسې او دغه، ستا به څه عزت پاتې شي او څه به ستا روح وي او څه به ستا هیبت وي. او بل یو هغه دی هغه مشر چې د هغه یو عزت دی، د هغه واده خو چې اوس مشر د کشر سره لګیا دی او سپکې سپورې او ټیک ټاک او فیسبوک او کنځلې او د هغه په مخ کې هغه څه کول چې هغه غیر مناسب دي. اوس تاسو ماته ووایئ چې دا د ده به څه عزت وي؟ دغه شان ته په کور کې دننه واله، په کور کې د ښځې په مخ کې، د بچو په مخ کې، د کشرانو په مخ کې سره هغوی سره لګیا ازادي دې پوره جوړه کړې ده. بعض د هغوی په مخ کې چې دی فلمونه او سندرې ګوري یا خپله بچي ته دا وایي یا ښځې ته وایي چې دا ډرامه داسې ده او دا فلم داسې ده او دا ویډیو داسې ده او دا داسې او دا داسې، دا به څه عزت وي؟ او په خټه کې اوبه ښه ډېرې کا چې بچي له موبایل ورکړی چې زه به را روان یم او ته ما نه ټیک ټاک ویډیو کې، په ایمان یې ووایه د دې پلار به څه عزت وي؟ چې بچي ته پته ده چې زما پلار ټیک ټاکو دپاره ویډیوګانې جوړوي او په هغې سندره لګولي، یا د دې نه زیاته که چې ښځې له موبایل ورکړی ته ما نه ویډیوګانې کوه، یا رور مشر رور کشر ته ما نه کوه، یا په لاره کوڅه کې څوک روان هغه ته وایي دا څه ویډیوګانې چې تاسو وینئ دا ټولې ډرامې دي. ډرامه څه ته وایي؟ یعنې مخکې یو څو کسان کیني مشوره وکړي، خو ډرامې دې ته وایي که نه، دا هم ډرامې دي. یعنې دا داسې قیمتي کاڼي دي او غمي دي زموږ په معاشره کې چې دوی روان وو او اچانک ته چا ویډیو پټه وکړه، اچانک ویډیو یا پټې ویډیوګانې او خلک د ګډ سړي نه کوي چې هغه عزتمن یا دنیوي لحاظ باندې یا په دیني لحاظ باندې. د ځان نه خبر هم نه، خلکو ته ویډیوګانې کړي، خلکو ته تصویران ویستي، او دا عزت خبره، دا مزم کوي او دی باقاعده را روان دی او درز دروز او بیا ورسره شعر و شاعري او بیا ته به وایي چې بس نیم بر صغیر ټول د ده دی او دا باقي نیم چیرې دا په هفته کې دی قبضه کوي. دا د به څه عزت وي؟ عزت او ذلت د الله نه بعد د دې لپاره اسباب لټول او اسباب اسانول د زما او ستا لاس کې دي، د زما او ستا په لاس کې. خبره مې دا کوله چې داسې سړی چې بیا کوم ځای ته ورننوځي د عزتمن سړی، هسې د ده یو هیبت یو وقار وي، که خپې خلکو غځولي هغه راټولې کړي، که خلک ناست وي نو ده پسې پاسې ودرېږي، که چا موبایل کې څه لګولي ټي وي کې څه هغه زر بند کړي، که دوی خپل څه ګپ لګو هغه بند کړي. ولې ځکه چې عزتمن سړی راغی. نو دا دغه چې راننوتو عبدالمطلب ابرهه د مخکې نه وپېژندو، د مخ نه چې دا خو ډېر اوچت یو عزتمن سړی، نو ډېر عزت یې د ده وکړو او ډېر قدر یې وکړو. نو مشکل ورته دا راغی چې دی کته په ځمکه کېنولی نه شو، د عزت ته لاسه چې د دومره عزتمن سړی څنګه په ځمکه کېني، او د ځان سره بره خپل تخت کېنولی نه شو، ځکه چې دی نه خوښوله چې زما لښکر
زما په تخت باندې ما سره بل کس یو ځای وي دې سره وایي زما عزت خرابېږي نو بیا یو چټایي خوره کړه یو قالین یې خور کړو په خپله ورسره په ځمکه کېناستو نو خبره یې په منځ کې کړه که یوازې هغه کېنئ که ته نو څنګه یوازې هغه کېنئ او ته به راناستې دومره عزتمند سړی راغلی دی که ځان سره یې کېنې نو دی وایي زما په عزت کمیږي چې دا خو زما لیول کې برابر شو ما سره نو لاندې ورسره په ځمکه په خپله هم کېناستو بیا یې ترجمان ته دا خبره وکړه دی خو دا په خبره نه پوهېده هغه عربی او دی عجمی ورته یې وایي ده نه تپوس وکړه چې ستا څه حاجت دی ته څه له راغلی جنګ له راغلی موږ منع کې که څه هغه ورته وایي حاجتي ان يرد علي الملك 200 بعير اصابها لي زما حاجت دا دی چې زما هغه 200 اوښان ماله واپس راکړي زه اوښانو پسې راغلی ابرهه دې ترجمان ته وایي ورته ووایه قد كنت اعجبتني حين رايتك ما خو چې ته ولیدې زه ډېر تعجب کې پرېوتی وم چې رسول لوی مشر راغی او ډېر روب کې راغلی وم خو هغه قدر دې اوس کم شو کله چې تا مطالبه د 200 اوښانو وکړه اتکلمني في 200 بعير ما سره خبره کې په 200 اوښانو کې وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك او دا هغه کور خبره نه کوي چې هغه ستا هم دین دی او ستا د پلار نیکه هم دین دی او زه راغلی د هغه کور ورانولو لپاره یم نو عبدالمطلب وله یو جواب ورکړو هغې نه بیا تاریخي او مشهوره جمله جوړه شوه او په تاریخ کې ذکر کېږي وایي اني انا رب الابل زه د اوښانو رب یم رب په عربۍ کې مالک ته وایي لکه موږ چې الله ته رب وایو د الله یو نوم دی رب الله مالک دی زموږ تربیت کوي زموږ پالنه کوي نو رب انا رب الابل زه د اوښانو مالک یمه وان للبيت ربا سيمنعه د دې کور مې یو مالک شته هغه به یې تپوس کوي ابرهه ورته وایي زما نه تپوس نشي کولی ته چې کوم مالک یادې د دې کور یعنې الله یادې هغه ما نشي منع کولی هغه هلته ورځه ته پوه شو هغه پوه شو ورځه دا د هغه کور دی که هغه منع کولی منع به دې کړي نو ابرهه بیا دا وایي خپلو کسانو ته وایي د ده دا 200 اوښان ورکوي دا واپس کوي دومره راغلی دی او مشر سړی دی عجیبه کار د ده وکړو الله اکبر سړی دی چې په شرک باندې عبدالمطلب خو لا نوسی پیدا شوی نه دی او نه دی د ابراهیم علیه السلام په هغه دین باندې دی چې هغه خالص توحید دی نه 360 بوتان د کعبې نه ګیر چاپېره پراته دي ده چې کله دا اوښان راواغستو که نه نو دې اوښانو ته غاړې ته امیلونه ور واچول او دا امیلونه به دوی هغه څاروي ته اچول چې هغه به د الله دپاره وقف کو یا به قرباني کو قرآن کې دې څاروو ذکر راغلی د دې به دوی په خپل هم ډېر قدر کوو پته به لګېده چې څوک به روان وي که نه نو دې اوښ ته به یې څه نه وي ولې وایي دا د الله دپاره چا را روان کړی دی کعبې ته هلته به یې حلالوي که اوښ به و که ګډ به و که هر څه د دې 200 اوښانو ته دغه نښې واچولې او بیا ټول په حرم کې پرېښودو د کعبې خوا او شا کې چا ورته عبدالمطلبه عجیبه کار دی که اول دې زور لګولی چې زما اوښان ماته میلاو شي چې اوښان یې ته واپس کړو نو هغه ټول دې پرېښودو او بیا د کعبې نه ګیر چاپېره دې پرېښودو درته ښه پته دی چې سړی خو عمله کوي بیا نښې دې ته ور واچولې چې دا مې د الله دپاره پرېښودي دي نو هغه وایي دا مې دې دپاره پرېښودو چې دا خو ما د الله دپاره پرېښودو خو چې د الله دپاره کوم یو څاروی ته خاص کړي هغه ډېر عزتمند څاروی دی ځکه چې د الله دپاره خاص شوی نو کیدی شي د ده دا لښکر چېرته دې اوښانو ته نقصان ورسوي او الله ورته په غضب کې شي ده دا سوچ وکړو چې دوی به دې اوښانو ته نقصان ورسوي د دې بوتل که چا سره یې لږ څه غلی شي یاره بس سړي ته پته نه لګي دا کړپا په مخه جوړه نو ده د اوښان پرېښودو دې دپاره کیدی شي هغوی ورله نقصان ورکړي او دې د لاسه به ورته الله په غضب کې شي
نو الله به ترې بدل واخلي. دا کار د وکړو بیا کعبې له ورغی د دې حملې نه مخکې دا د اخرنۍ یعنې د کعبې هغه دیدن دی او کعبې خواته تګ دی. نو د کعبې دې دروازې سره ودرېدو، د دروازې چې کومه کړه وه هغه یې ونیوه او په هغه ځای کې الله ته فریاد وکړو او څو شعرونه یې وویل. معنی دا ده چې یا الله زمونږ داسې وس نشتی چې موږ دوی منع کړو، نو ته دوی منع کړه د دې خپل کور نه. لا یغلبن صلیبهم ومحالهم غدوا محالک، داسې نه چې الله د دوی دا صلیب زورور شي او بس موږ پرېښودي. دغه ستا کور دی او دغه لښکر دی، ته د دوی سره پوه شي. بیا عبدالمطلب ټول قوم ته دا وویل، قریشو ته وي تاسو د غرونو دې څوکو ته وخیږئ او یا که داسې خوړونه وي د غرونو غرونو دا منځ په داسې ځایونو کې چې دی لاړ شي او هلته پټ شي، ځکه چې د دغه لښکر سره موږ مقابله نشو کولی او کله چې دوی حمله کوي تاسو یې مخې له راځئ نو تاسو له به هم نقصان درکوي. دا قصه ختمه شوه او ابرهه ځان تیار کو، لښکر یې خپل تیار کو او هتیان چې کوم وو هغه یې را روان کو. دې علاقې ته ورسېدو چې هغې ته ویلی کېږي وادي محسر. دا د مزدلفې او د مینا په منځ کې دا ځای دی. کله چې د مزدلفې نه مینا ته سړی ځي په دې طرف تېرېږي، وادي محسر ورته ویلی کېږي. په دغه ځای کې د ده د اتي چې کوم دی دی چې بسور و محمود نوم و هغه کېناستو، هغه نه پاڅېدو او داسې ویلی کېږي بعضې روایتونو کې داسې راځي چې کله دوی د دې اتي مخه د مکې ته کړه که نه، نو نفیل ابن حبیب چې له دوی سره روان و چې زه به تاسو ته لاره ښیم، ما مه ووجنئ زه به ته لاره ښیم، هغه د دې هتي په دې خوا کې ولاړو او دوی د هتي مخه مکې ته کړه. نو دی ورته په دې خوا کې ولاړو نو په دې غوږ کې هتي ته وویل، وی محموده کېنه فانک فی بلد الله الحرام. ته ګوره د الله په هغه ځمکه باندې چې هغه عزتمنه ځمکه ده. الله اکبر. دا هغسې خپل یو محنت او کوشش وکړو چې په څه طریقه د حمله ونه شي. رب العالمین هغه هتي منع کو. نو کله چې ویده دا خبره وکړه د هتي ته دا د لښکر واورېده، نو دې نه بعد نوفیل وتښتېدو د غرونو دې څوکو ته لاړ او پټ شو او دوی لګیا د هتي وهي هغه نه پاسي، دا سر یې وله ووهو، دا ټول بدن یې وله ووهو، هغه نه پاسي. بیا دې یمن ته وله مخه کړه، چې یمن ته وله مخه کړه هغه راپاسېدو روان شو. دا هغه ځینې بیا سمدست دی مکې طرف ته راتاو کړو، څنګه یې راتاو کړو بیا کېناستو. دا خو د الله مخلوق دی چې رب العالمین یې منع کړي څوک یې خوځولی شي او چې الله یې روان کړي څوک یې ودرولی شي. په هتي باندې چا څه وس رسي. بیا د شام طرف ته د مخه کړه، چې شام ته یې مخه کړه بیا روان شو. چې بیا یې د مکې ته راتاو کړو هغه بیا کېناستو. بیا ورته د مشرق طرف ته مخه کړه، مشرق طرف ته یې مخه کړه دی روان شو. چې راتاو یې کړو مکې ته بیا کېناستو. همدغه دوران کې رب العالمین مارغان راولېږل چې د هغې تذکره په سورة الفیل کې ده. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ای ته نه ګورې چې ستا رب څه کار کړی و د هتیانو والا سره. الم یجعل کیدهم فی تضلیل. ای نه وګرځولی الله چل ول د هغوی په تباهۍ کې، یعنې هغوی چې کوم چل جوړ کړی هغه د هغوی تباهي وګرځېده. وارسل علیهم طیرا ابابیل. الله پې لښکرې راولېږلې ابابیل مطلب ډلې ډلې. ترمیهم بحجارة من سجیل. او دوی سره کاڼي وو، هغه کاڼي پخ کړی شوي کاڼي وو په اور باندې. هر مارغه سره 3 کاڼي، یو په مکوخه کې او 2 په خپو کې د پانجو کې. فجعلهم كعصف مأکول. الله ما داسې وګرځول لکه بوس چې خوړی شي، داسې مې وګرځول. نو دریاب د طرف نه دا ډلې ډلې مارغان رالو او د هر یو مارغه سره 3 کاڼي او دا هغه ځینې به دوی راویشتو. او د دې کاڼي یو کاڼی دومره و لکه د ګوتې دا سر
یا د دې نه لږ کم واړه واړه کاڼي په دې کاڼو څه نه کېږي چې الله پکې طاقت نه یې اچولی او مارغه به څه یو دومره لوی لښکر تباه کړي چې څو پورې الله دا نه یې غوښتلي او ځکه الله قرآن کوي سورة المدثر کې وما يعلم جنود ربك الا هو ستا د رب لښکرې صرف ستا رب ته معلومې دي بل چاته نه دي معلوم هر شی د الله لښکر ګرځېدی شي چې الله ورته امر وکړي لکه اوس ګوره دا چې الله امر وکړي اوبو ته څوک به کنټرول کړي چې الله امر وکړي دې ځمکې ته چې ته خوځېږې څوک به کنټرول کړي چې الله دې غرونو ته امر وکړي چې بهېږئ څوک به کنټرول کړي کله کله ګوره دا زموږ په دې علاقو کې دا میښې او غواګانې او دا څاروي د خلکو ځان سره ساتلي دا لوی لوی دا ګډ ګډ څاروي ګوره الله زموږ دپاره تابع کړي دي یعنې کله نه کله یو نیم پکې کاواک شي ټول کلی یې نشي رانیولی ټول کلی دا الله تا ته طاقت ښیي ستا نو ته مه غره کېږه ځان ته چې را دومره ګډ څاروي چې او ځناور چې زمونږ تابع دي دا زمونږ زور دی نه دا الله موږ ته تابع کړي یعنې ته دې ځکه وګوره ابرهه په اتي باندې سور دی اتي انسان به څه زوري د اتي به مخکې خو دا دومره غټ مخلوق الله موږ ته تابع کړی دی نو دا به راتلو دوی به دا کاڼي راویشتو چې څوک به هم په دې کاڼي باندې لګېدو د دا جسم به یې داسې ریزه ریزه کېدو بهیدو به ټول الله وایي داسې به شو لکه بوس چې خوړی شي ټول په دې باندې نه وو لګېدلي په یو ځای څه په هغه ځای کې او دا نور وتښتېدو نو په لارو لارو کې دا مارغان په دوی پسې روان دا کم چې روان دي دا چې منډې والا عجیبه قصه دا راله دوی د نوفیل تپوس وکړو دا نوفیل چې دوی سره راغلی و هغه په لاره کې د دوی مخې له راغلی و عملې لپاره دوی قیدي کړی و که او ته زه به درته لار ښیم خو د دوی له دې ځکه وتښتېدو بیا دوی بیا تپوس کولی کوي نوفیل کوم ځای کې نوفیل کوم ځای کې د خلکو ته یې ولې ابرهه وی سړی را پیدا کوي چې د یمن لار راته سیده کړي په دې کې نوفیل راښکاره شو هغه ته یې لار راته وښیه ویې نه یو شعر یې ووی ډېر مشهور وی أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب د تیښتې ځای به په کوم ځای کې چې کله الله ته رانیسي اوس الله تاسو رانیسي نن چې دی هغه ابرهه چې هغه زورورو هغه نن مغلوب دی غالب دی نن غالب الله او بعض شعرونه داسې ویلي حمدت الله اذ ابصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا اشنا خبره وکړه کله چې ما دا مارغان ولیدو کنه شکر د الله مې ادا کو په خپل مو ویریدو د سنه چې دا مارغان دا کاڼي په موږ باندې راوولي او هر چا تپوس د نوفیل شروع کو وي ته به چې د حبشیانو په نوفیل باندې قرض دی ځکه یې تپوس کوي زما تپوسونه مه کوئ ځئ ځان له لارې لټوئ الله اکبر نو دې ابرهه په دې لاره باندې چې الله په ده باندې بیماري راوسته وایي داسې مرض پرې راغی چې تساقطت بسببه انامله د هغې د لاسه د دې ګوتو دا سرونه نه دي دا ورو ورو ورېجېدو یو یو ګوته به یې ریجېده یو یو ګوته به یې ریجېده او دا بدن یې داسې ریجېدو الله رب العزت نه ختمو الله دا غوښتل چې دی د یمن ته ورسېد دی ورسېد صنعات او داسې شی او دا بدني لکه د مرغه بچی چې داسې راټول شوی وړوکی ونته کې بدن او هلته چې دی مړ شو دا خلکو په مخ کې او داسې مردار شو چې د هغې نه یو تاریخ جوړ شو کله چې دا واقعه راپېښه شوه او الله رب العزت تباه کو ابرهه او د هغه لښکر د دې د لاسه د خلکو په زړونو کې د عربو عزت سم ډېر شو خصوصا د چا د قریشو ولې خلکو هم اهل الله لکه وایي دا الله والا دي ښه څنګه الله والا دي وایي وګوره الله په خپله د قریشو دفاع کړې ده الله په خپله د دې خلکو دپاره مقابله کړې ده ابرهه سره او وګوره الله د خپل کور څنګه عزت کړی نو د دې د لاسه د هغوی په زړونو کې د قریشو او د الله د کور عظمت هغه ښه ډېر شو دا واقعه د محرم په میاشت کې راپېښه شوې د محرم په میاشت کې او رسول صلی الله علیه وسلم په دې پسې
50 ورځې یا 55 ورځې بعد پیدا شوی دی. د دې واقعې نه 50 ورځې بعد یا 55 ورځې بعد رسول الله وسلم پیدا شوی دی. او دا مقدمه وه الله خو چې لوی کار کېدو والا دی هغه کار هغه دا وشو چې الله رب العزت رسول الله وسلم پیدا کړو او هغه پیغمبر چې الله پیدا کړو د هغه په لاس باندې الله هغه ټول بوتان ختم کړو کوم چې د کعبې نه غیر چاپېره پراته نو د دې نه به یو تاریخ هم جوړ شو دې کال نه عربو چې بیا کلم تاریخ بیانو که نه وایي دا قصه عام الفیل کې شوې وه د دې نه یو تاریخ جوړ شو عام الفیل هغه اتیانو والا کال پلانې عام الفیل کې پیدا شوی پلانې یره د عام الفیل نه 2 کاله بعد دا قصه د عام الفیل نه دونه ورځې مخکې وه د دې نه بیا یو واقعه جوړه شو نو دا هغه قصه وه د ابرهه د تباهۍ او دا هغه قصه وه د الله د کور د عظمت او الله رب العزت د خپل دین مرسته کوي او الله رب العزت د خپلو بندګانو مرسته کوي هر چې موت ته چې دا سنه سا والا کړي دي دا امتحان دی سورت محمد کې الله وی که زه وغواړم زه به د کافرانو نه بدل والم که زه وغواړم زه دا کولی شم هر څه کولی شم خو دا تاسو ته چې ما سا والا کړي دي د دې لپاره چې پته ولګي ستاسو د ایمانونو یعنې که داسې هر څه الله کولی او کولی شو او کړي دي نو ما ورته به څه کوو صرف پر ډوډو تباهي کوو بیا خو هر سړی ښه مسلمان دی بیا خو هر سړی اوچت ایمان والا دی ځکه چې څه پته خو ونه لګېده څه امتحان خو رانغی څه سخته خو رانغله څه د قربانۍ ضرورت خو رانغی تم صحیح یې زم صحیح یم او دا ټول صحیح دي خو دا امتحانونه دي چې الله به موږ راولي چې پته ولګي څوک په حقیقت کې د الله د دین سره محبت کوي او څوک هسې دروغ وایي الله رب العزت چې موږ له توفیق راکړي چې د الله رب العزت د دین دفاع وکړو او الله رب العزت چې موږ له طاقت راکړي چې په دین باندې د مرګ پورې قایم او دایم او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله موږ په دین باندې مضبوط یو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على